د شیطان یو نصیحت خپلو شاګردانو ته دا و، داسې ما خبر واورئ ځوانان، د شیطان نصیحت خپلو زامنو ته یو دا و، وی که غواړئ چې د افغانستان کفر شکنه مځکه کې واکمن سئ، دموکراسۍ، نجیب پرستۍ، سرخولي پرستۍ په دغه خاوره کې واکمنه کوي، علما له دغه غیورې مځکې نه وباسئ، علما مو چې له دغې ټولنې نه ورک او بدنام کړل، بیا دلته نجیبیان هم راتلی سي، دلته کمونیستانو خلقیان هم راتلی سي، دلته دیموکراسۍ، غربیت، علمانیت هم وده کولی سي، خو چې علما ژوند یو ورځ شیطان خپل خلک راجمع کړل، شاګردانو ملګرو ته یې دا خبره کوله که غواړئ چې د وزیرستان، د پښتونستان، د افغانستان د خاورې کې واکمن سئ، هر وخت کې چې دیموکراسۍ خپروئ، کله روس پرستۍ، کله امریکایي پرستۍ او کله غرب پرستۍ واکمنه کوئ، ملایان بدنام کوي، ورک یې کوي. نو دا نصیحت شیطان د خپلو مریدانو ته ورکوي. داسې که فکر وکئ له هغه مجلس نه وروسته د شیطان مسیانو د علماو په ضد پروپاګند شروع کړی، هره ورځ ملا او ملا، ملا او ملا، اراده یې دا ده چې ملا له دې ټولنې وباسي چې دی پکې واکمن سي، خو که حر، آزاد، حق ویونکي علما ژوندي ول د ارمان یې نه پوره کېږي، که علما ویده سول، سقاط، خیرات، لاسونه مچو کول، دلته انحنا او ټیټېدلو ته متوجه سول، د کفر به دغه ارمان بیا پوره کېږي لکه مونږ یې چې نور اسلامي امتونو کې وینو. نو ځکه مې درته ویلې امام الذهبي په سیر اعلام النبلا کې داسې لیکي کرامة ثابتة، داسې کرامت چې ثابت. علما ناست دي، زه به د امام ذهبي نه تېر سم چې څوک یو سړی یادوي، سله ابن اشیم العدوي البصري تابعي ده، دی وایي نو سله ابن اشیم، لکه چې اوس زه خبرې کوم دی ما دې لغه وخت کم ده، نو سله ابن اشیم دا تابعي تېر سوی. سله ابن اشیم یوه خبره کوي چې امام الذهبي نقل کړې، علماو د خبر یاد ساتئ، سله ابن اشیم خو لاس ولیکئ، د تاریخ پاڼې واړوئ چې د کابل په فتحه کې داسې د کرامت چښتن هم شریک و. چا ورته ویلي وایي د سله ابن اشیم یو سړی ده، هغه نومیږي جعفر ابن څه شی نومیږي، نو دی وایي زه د شپې ویده سولو ملګري د سله ابن اشیم العدوي البصري دی راووت، چې ټول ملګري ویده سو، دی راجګ سو کښېن باندې و، یو ځنګل ته لاړو، زم پسې پټ پټ ورغلم، اودس یو په مانځه ودرېده. کابل خو د نن د 1400 کاله مخکې داسې بڼه نه لري، ځنګلونه دي، چمنونه دي، د سپین ږیرو به پویا دي دغه چمن څومره له اوبو نه ډک و، دا د بالاحصار لاندې دوی په ژوند به داسې 1400 کاله مخکې به څه حال و. نو دلته د ځنګل ته ویوت، په مانځه ودرېده، زمری راوي وایي زه ولې ته وختم، ویده چې مونځ کوو، ما ویلي چې دی سجدې ته لاړ سي، زمری به حمله کړي، وی څه ورته نه وي، وایي چې زمری انتظار ولاړ و، وی چې سلام یې وګرځو، نو د سله ابن اشیم العدوي البصري د زمري ته مخ راواړو، وی ای حیوان او زمریه لاړ شه، رزق دې هغه چې کې ولټوه چې الله درته
ته مقرر کړی دا د تا د رزق ځای نه ده. وي زمري دا خبره چې واورېدله داسې په جوش باندې وویل، داسې اواز یې وکړ. دا راوي وایي جعفر ابن زید که څه وایي، وي دومره په زوره دا زمری وغړمبېده، ما ویلې چې دا غږ نه یې غرونه ونڅوي. امام الذهبي داسې وایي کرامة ثابتة سلة ابن هشام العابد الزاهد زوج معاذة البصرية. دا کابل په فتح کې شریک دا هغه کابل ده. کابل کې دا جنگ د کابل حدود مې درته وویل، د کابل حدودو کې دا جنگ د 40 کال نه تر 40 کاله پورې دوام وکړ. 40 کال د هجرت د کابل په څنډو کې چې دا معلومه نه ده چې کوم ځای کې به د اسلامي امت د الله د رسول د مدرسې بذات شاګرد د رسول علیه السلام په مدرسه کې روزل سوی مولا د کابل په فتح کې ابو رفاعه العدوي الصحابي رضي الله عنه 40 کال د هجرت د کابل په یوه معرکه کې شهید شو. خو دا نه ده معلوم چې قبر به د دې صحابي چیرته، خو شهید سوی په کابل کې. دا دومره صحابه دي، دا روایات ثابت شي. په کابل کې یو صحابي شهید سوی ابو رفاعه العدوي قرشي رسول الله صحابي ده، د مدرسې شاګرد و ملا ده، په کابل کې شهید سوی. امام حافظ ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب كتاب كده خبر لكي. امام الذهبي په تاریخ الاسلام كده خبر لكي او ډېرو کتابونو د تاریخ کې یو سړی تیر سوی ده. وخت خو به ډېر کم نه وي، زه به دا موضوع خیر ده لږ مختصرا خلاصوم. یو سړی یو راوي روایت کوي، هغه وایي چې حمید ابن هلال دی وایي شهید سوی څنګه ده د کابل په څنډو کې. د کابل حدود خو غټ شول، کومه کلا باندې جنګ ده. بیا د بیچارګي د شپې مونځ کړی ویده سوی، وایي دا خپل ګال سپر یې سر ته کېښود، په دې باندې ویده شو. نور ملګري معرکې ته لاړل تعرض ته، نو هغوی فکر کو چې دی راسره ده، دی ویده سوی تر پاتې سوی. کاپیران راغلي، 3 دانې کاپیران دی یې هلته شهید کړی. د شهادت د دغه صحابي په کابل کې په داسې طریقه باندې سوی ابو رفاعه العدوي. دا نور روایات ډېر دي، خبرې ډېرې وي، د تحقیق په میدان کې ټولو د منلو نه وي. پیر صاحب څه خبرې کوي، اخوند صاحب یې کوي، د تحقیق میدان بېل ده. بیا تاسې چې هر څه وایي چې دومره ډېرو هغه تیږې باندې مار چېرته ده، د تحقیق خبر نه ده. صحابو شرکت کړی کابل کې جنګ بیخي نه ده سوی. که جنګ سوی په دیوال باندې جنګ سوی ده. د کابل کې یو ځای ده، هغه ورته وایي شادو شمشیره. دی وایي چې دا لیث قیس ابن لیث ته تاسې علماو تاریخ وګورئ چې د ابن عباس په ده نامه باندې لمسی د تاریخ په پاڼو کې شته. راته د مسلمانانو ورونو علماو ورونو دلته څه خبرې شته، زه تحقیقي خبرې کوم. کابل د اسلام د صحابو زمانه کې راغی. کابل ټول کابل تقریبا چې فتح سوی، کېدای شي چې ساحې د کابل پاتې وي لکه لمغانات. دی ته اسلام د څه وروستۍ زمانه کې تللی. نورستان چې کافرستان ده، چې د لوګر علماو ډېره برخه پکې اخیستې، په هغه ولایت د لوګر لویو علماو د تاریخ په پاڼو کې علما وایي چې دغه کافرستان چې نن نورستان ګرځېدلی ده، یو له هغو علماو نه افغانستان کې ډېر علما وي، خو بعضې علماو ته الله متحرک فکر ورکړي،
یو دغه افغانستان دغه علماو نه لوګر ده الله عز وجل علما متحرک مبارز داسې انسانان چلندونکي مړه انسانانو کې جذبه راوستونکي انسانان دي نو کافرستان په نورستان بدل سو چې اسلام د خلکو نصیب سو سره نن ورځ پورې لږ وخت کېږي د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د کافرستان فتح په نورستان بدله شوه ډېر کار بادشاهانو کړی بیا کابل چې فتح شو خلک وایي چې کابل کې به هسې څو کسان وي او تاویږي به راتاویږي داسې نه ده امام مکحول زه به یوه خبره ورې وکړم امام الذهبي په سیر اعلام النبلا کې لیکلي دنیا کې علما څلور په ټوله دنیا کې څلور علما امام شعبي په کوفه کې حسن بصري په بصره کې سعید ابن مسیب په مدینه کې امام مکحول الشامی الکابولی په شام او په دمشق لوی عالم د شام او د دمشق مکحول الشامی امام بخاری استاد د کابولی نافع دا نافع څه ده د دیرسو نه زیاتو حجونو کې د عبدالله بن عمر ملګری پاتې شوی وړوکی سړی نه ده عبدالله بن عمر زر حجونه عمرې کړي عمرې او حجونه مشترک علما وایي ترمذي او شارح ده ابراهیم البیجوري الشافعي یو کتاب یې جوړ کړی المواهب اللدنیه شرح د شمائل الترمذي ده زر عمرې عبدالله بن عمر کړي رضی الله عنه زر عمرو کې د دیرسو نه زیاتو حجونو کې دغه نافع د ابن عمر رضی الله عنه ملګری دا نافع کابلی کله چې کابل فتح دوی په غلامانو نیول نافع او مکحول سالم الاطلس او د ابو ایوب السختیانی پلار کیسان دا څلور کسان امام ذهبي تاریخ الاسلام کې وایي په غلامي وو دغه مکحول د رسول الله لوی صحابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه دا د غلام وغلامیت نیولې بیا یوه ښځه وه د بني حذیل د قبیلې نه د هغې ښځې ته ورکړه ښځې آزاد دغه مکحول الشامي د کابلی د کابل نه وړل سوی یو دلیل امام الذهبي په تاریخ الاسلام کې لیکلي وی کله به چې ناست و چا به پوښتنه ترېنه وکړله د مکحول نه وی چې پوښتنه به یې د مسلې ورته کړه وی ناست به ویلې به نه دانیم نه پوهېږم اصلي فارسي زبان و ځکه کابل هلته فارسیان و وی چا به چې پوښتنه ترې وکړه وی چې زده به یې نه ووایي داسې به یې ویلې امام ذهبي تاریخ الاسلام کې نقل کړی نه دانیم نه معلومیږي کابلیان مونږ د حدیثو په میدان کې مکحول درلود امام نافع مو درلود سالم الاطلس مو درلود کیسان د ابو ایوب السختیانی پلار مو درلود د هغه انسانان ول امام ابو حنیفه رحمه الله کابلی و حق خبره دا د علما وایي امام ابو حنیفه کابلی ده خلک وایي د چاریکارو مخکې درته ویلې پروان و کاپیسا دا ټول پخوانی کابلستان ده د کابل مرکز دا ځای و خو کرا چې انسانان ډېرېږي نو هغه حکومتي ادارات یې ډیلیږي نو اصل کې امام ابو حنیفه کابلی ده حق خبره دا ده چې دی کابلی ده د تاریخ ټولې پاڼې چې سړی وګوري یا د انبار ده یا د بابل ده حق خبره دا ده کابلی ده نعمان ابن ثابت ابن زوطاء الکابولی زوطاء دغه زوطاء هم په غلامیت نیول سوی المنتقى في تراجم أئمة الثلاثة من الفقهاء حافظ ابن عبد البر كتاب جوړ کړی عبد الفتاح ابو غده رحمه الله په تعلیق کړی
درې لویو امامانو امام شافعي امام مالک او امام ابو حنیفه مناقب دي مونږ علمي میدان ګرم ساتلی اخو ما د علمي میدان خبرې وې رالنډوم یې الله دې وکړي چې وخت ډېر نه سي ډېر خو نه ده خو نو څه وکړم ځم لکه دا علم هر چا ته خوند ورکړي زه ډېرو جلسو ته دغه ورځو کې زه نه یم تللی خپله مطالعه مې کوله نن چې راغلم خیر د ایمان د درد په خاطر هم دې ما یو څو خبرې واورویا لکه زه هم یو درد لرم دا دومره دردونه چې د تاسې کېږي یو درد نن دې ما هم واورئ د اسلامي امت یو لوی عالم عبد السلام ابن عبد الباقي البدخشي الكابولي المشهور بباقي بالله کابولی 992 کال کې په کابل کې پیدا شوی اخو د حدیثو میدانو د تصوف په میدان کې په علم د تزکیه د نفس کې په دغه خطه کې لوی سړی چې څوک تیر شوی مجدد الفساني ده علامه احمد بن عبد الاحد السرهندي الفاروقي النقشبندي الشهير بالمجدد الفساني دا د باقي بالله صاحب مرید او شاګرد ده هغه باقي بالله کابولی تاسې سلك الدرر في اعيان قرن الثاني العشر دا کتاب وګورئ څلور جلدونو کې کتاب ده الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام په دې کتاب کې باقي بالله په کابل کې زیږېدلی سنه 992 کال کې مونږ د دومره لویې تزکیه د نفس روح المانی په تصوف کې هغه صرف معلومات کېږي روح المانی په تصوف کې هر څوک نه مني خو مجدد او ابن عربي ته ډېر لوی احترام لري قدس الله سره بیخي نور څوکیان چندان یادوي نه شعراني مجدد الفساني او دا سړی شیخ الاکبر دا په ډېرو لویو القابو یادوي دا کابولی داسې زر زر به راټول شو کابل هغه کابل و چې د اسلام نه مخکې د الله د نبي حضرت سلیمان علیه السلام د شپو او د ورځې د تېرېدلو ځای ما یو څه خبرې دي که ما مخکې درته ویلي دوی غواړي چې ملا له جامعې نه لرې کړي ملا چې متحرک وي ملا چې استدلال وکړي د چا پلار یې له صحنې نه نسي ورکولی دا د الله دین ده هغه آیات مې چې ویلې غدوها شهر ورواحها شهر هغه کوم صورت کې راځي قاریانو ده صورت سبا کې تاسې د ابن جریر د اسلامي امت لوی مفسر ابن جریر پاڼې راواړوئ دغه آیات کې وي د هغه نه به راوالوتله تیاره د حضرت سلیمان علیه السلام له بیت المقدس نه یا له یمن نه استخر د ایران ته به راغلله د یوې میاشتې مزل ده سهار به چې را روانه سوه غرمه به دلته راورسېده غرمه به بیا چې را روانه سوله دی به په کابل نشست په کابل کې د سلیمان علیه السلام تیاره چېرته کېناستله غدوها شهر ورواحها شهر هغه د سلیمان علیه السلام د تیارې میدان و کوه سلیمان لوی غر لوګر هغه لوی غر دا کوه سلیمان ده ابن بطوطه له نن 900 کاله مخکې چې دلته راغلی نو د دې غره بحث کوي او بل دا د پلخیستي جومات مخ ته وړکۍ جومات ده دې جومات ته خوابګاه د حضرت سلیمان علیه السلام وایي حضرت سلیمان علیه السلام به دلته قیلوله کوله یو وارې نه په مراتو کابل ته راغلی والد رحمه الله به د مونږ د مشر شیخ عبدالقدوس نور الله مرقده نه نقل کو یو ورځ یې مونږ ته ویلې د کتابونو کې هم شته ما خپله هم لیدلې ذکر کوم د تفسیر ابیالله سمرقندي کې ده رحمه الله دا ټکی ما نه ده لیدلی چې دغه غره باندې کېنه روایت ما داسې لیدلی یو ورځ کابل ته راغی اراده یې وه چې هند ته لاړ شي وي هند ډېر تیاره ورته ښکاره شو بیا وایي د بلخ طرف ته لاړو والد صاحب ویلي وایي شیخ صاحب ویلي چې د سلیمان علیه السلام هغه شیخ صاحب بیا هغه وخت کې کوی سلیمان ته تللی
خپله مې اراده کړې مې څه کالي که الله عز وجل یخ ورک ملګرو سره مو واده کړې وه وی چې غر سر ته ورسي داسې اواره حتی انسانان وایي اورېدلي مو دي ویله دي چې نه عین اسلام آباد ښکاري چې دومره لوړ غر ده دا د نبیانو د قیلولیو د رواح ځای ده هغه کابل ده د اسلام نه مخکې انبیا د اسلام نه وروسته صحابه او تابعین وهلم جرا تر ننه پورې الله عز وجل کابل هغه کابل ګرځولی کابل ته کابل ځکه وایي پول دا د وښو پول و د دې کابل په سیند باندې سوونه زرګونه کاله مخکې د وښو پول جوړ سوی وښو ته وایي پول یعنې پول دا خو خبرې چې ژبه ووهي بیا یې تغییروي پښتنو کې یو هغه ده وایي کومه خبره چې خولې یې ووهي بیا تغییر پکې راځي کابول نو که اوس وي لیکل کېږي باید کابول ولیسي واو سره ولیکل سي کابول کابول دا اصل کې د کابل وجه تسمیه ده غبار افغانستان در مسیر تاریخ په دې کتاب کې دا خبر لیکلی ده نور علماو هم لیکلي دي زر زر خبر را خلاصوم